کدای سی فایل شربت تاسو په کور کې وي او تاسو ماشومانو ته ورکوي یا غټو انسانانو ته ورکوي نو کمی بیماری او علامات چې تاسو ته خیم نو په دې دوران کې تاسو د هرگز ما استعمالوي ځکه چې دا د هغوی لپاره به انتها زیات بیان نقصان دی او دای سی فایل شربت څه د لپاره استعمالېږي نو د ټولو ناول زه تاسو ته وایم چې دای سی فایل شربت په انسان په وجود کې یا د ماشوم په وجود کې د کومو علاماتو یا کومو بیمارو لپاره استعمالېږي نو د ټولو ناول کله هم چې ماشوم یا غټ انسان ته د ټوخي تکلیف او سینه کې چې کم پیپونه تللی پیپلو ته په هغو کې بلغم را جمع شوي وي نو دا شربت د هغې بلغم صفا کولو کوشش کوي او کمې پیپلو کې چې پیپونه دي د هغو پیپونو کلاولو کوشش کوي چې دې ته برونکو ډایلیټر ویلی شي. دویمه دا که چېرې یو انسان ته په ساه اخیستو کې تکلیف یا ماشوم ته په ساه اخیستو کې تکلیف وي کم ته چې استما ویلی شي نو په دې دوران کې هم دې دپاره دا استعمالېږي. درېیمه خبره دا که چېرې یو ماشوم یا غټ انسان سینه ویزینګ اوازونه کوي کم ته چې موږ پښتو کې شونکوارې وایو خرخر ورته وایو نو په هغې کې د بهتروالي طرف ته هم استعمالېږي او د دې سره سره که چېرې ماشوم یا غټ انسان ته د الرجي د وجې انټوش کوي یا پرنجې ورځي یا د دې سره هغه ته خوب نه ورځي په صحیح طریقه باندې نو دې دپاره هم دا استعمالېږي چې په دې کې لږ شان خوب هم دی او که چېرې د دې سره د هغه لږ شان زړه کچکېږي نو په دې علاماتو کې هم ورسره استعمالېږي. او اوس تاسو د ایسی فایل شربت په دې مریضانو یا په دې بیمارۍ کې تاسو نشئ استعمالولی که چېرې تاسو سره د ایسی فایل په کور کې موجوده وي چې دې ته موږ په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شو. که چېرې د چا ګردې به انتها زیاتې خرابې وي یا د هغه ینه به انتها زیاته خرابوي یا چاته د زړه مسله وي او د هغه چې کوم د زړه دړکن دی هغه ګډوډ چلیږي او د دې سره د هغه چې کوم بلډ پریشر دی هغه ډېر زیات چلیږي نو دې ته تاسو نشئ استعمالولی او د دې سره که چېرې د انسان چې کوم غور دی دا به انتها زیات کار کوي یعنې هایپر تایرویډزم ورته وي نو دې ته تاسو نشئ استعمالولی. او د دې سره که چېرې چاته اپیلیپس وي یعنې مرګي وي یا هغه زنانه چې هغه ماشومانو ته پی ورکوي یا حمل ساتي په خېټه باندې نو په دې دوران کې د استعمالولو نه وړاندې به خامخا تاسو ډاکټر ته د خپل مریض په باره کې دا وایي چې دا علامات ورته یا دا بیمارۍ ورته شته نو په دې دوران کې بیا تاسو نشئ استعمالولی چې دا بیا په دې دوران کې هغوی دپاره دا شربت به انتها زیات د نقصان سبب جوړېدی. نو دغه شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او که چېرې تاسو په ذهن کې هر قسم کوېسچن وي د میډیسن متعلق نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې کولی شئ.